अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि په شهر کې نه چې ته کله مین روډ جوین کوي نو دی قسم ته ایگزیکټ تا ته ملويږي دی کې اکثر خلک څه شي کوي چې هغه د ګت سایډ ته کوم کرب سټون دی دا کانی دي دي ته ګاډي نږدو کی د ځکه دوا نقصانونه کیږي نقصان چې شه دی هغه ته ځخم صحیح شو نمبر 1 دا دی چې کله هغه د جنوزي نو سټتینی ټایر سره دا کونج بیا ویلوي هغه کونج ګوره دا پوه شو دی بیا ویلوي اور دویم هغه خپل لین کې بیا واته هم نشي د کوم لین دی د سړک دی پوه شو نو پکار دا دی چې ته د خیلاسته کوم کرب سټون دی کرب سټون مو دي کانو ته یو د سر سپین کانی څه دی پوه شو دي ته به ګاډي کې نږدو دینه ته فائدہ شي کې دي شي هغه درته خیم ته چې کله دي ته ځان نږدو کې نو نمبر 1 فائدہ ته دا دی چې ته خپل لین کې واته شي خه آرام سره دا لین دی مولا د کی ته آرام سره واته شي دویم اس طریقې سره هغه کوم پنځ دی کانو ولا هغه ته نه بیا نه لګي صحیح شو اور د ځکه به ته روټ څنګه چک کوي رسو صدا درته وخم ته چې کله دې طرح شي نمبر 1 خو لاین نه بار نه وځي ته تا غړې لاین نه چټته وي صحیح شو بیا هغه د بعد به جسم کمپلیټ ته وای د بډي بټوله ټويست کوي او روډ به ګوره چې کله ته روټ خسې وکړې شي پوه شوې چې دې مې ګاډی ماډی نشته نو بیا به خپل لین کې ووځي چې کله خپل لین کې وځي کا روډ سپیډي روډ دی مطلب زیات سپیډ کې اور مې ګاډي سي نو بیا ته ګاډی اکسلریټ کا صحیح شو کبه څه خاص ټرافیک اور مې نشته نو بیا مثلا نشته دی د څه وړو خبرو خیال څه ساتو غټو مسلو نه بباشو ड्राइव लो जी सब्सक्राइब को बनाना बहुत